بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې درس په مایکروسافټ پاور پوینټ کې په انزرټ ټیب باندې ده. ګورئ، په انزرټ ټیب کې لومړی موږ نیو سلایډ لرو. څه ډول سلایډ ستاسې په کار ده؟ زه رایټ کلیک کوم، ورته وایم دغه ډول سلایډ زما په کار ده. ګورئ، دغه سلایډ یې ماته راکړه. نه یاره، زه ورته وایم دغسې یو سلایډ مې په کار ده، په دغه شکل یو سلایډ یې ماته راکړه. همدا ډول ورته وایم نه داسې یو سلایډ مې په کار ده، دغه سلایډ یې راکړه. او نه دا ډول سلایډ مې په کار ده، ګورئ دغه ډول یو سلایډ یې راته راکړه. نو دلته مختلف سلایډز ډیزاین دي، هر یو چې ستاسې خوښ او تاسې کولی شئ چې همغه ورته انتخاب کړئ او انزرټ یې کړئ او له هغې نه وروسته خپل لیکل پکې وکړئ. خو زه دا ټول انتخابوم او ډیلیټ کوم یې. او زه بیا راځم نیو سلایډ ته، ورته وایم ماته یو بلینک سلایډ راکړه. ګورئ بلینک سلایډ یې راکړه راته. له دې څخه وروسته زه پکچر ته راځم، دلته به زه یو پکچر ورته واچوم. ډیسکټاپ ته راځم او د هغې څخه وروسته زه ورته دغه یو پکچر ورته انزرټ کوم. ګورئ دا پکچر ما سره څنګه شو، دلته انزرټ شو. اوس زه غواړم د همدغه سلایډ شاید دې کې ما ډېر زیات ډیزاینونه او لیکل او ټکس او شیپس دا شیونه اچولي اوسېږي، دا مې ځان ته منظم کړی اوسېږي. د دې یو کاپي ماته پکار شي. نو د کاپي لپاره هم تاسې راشئ انزرټ ته او بیا نیو سلایډ ته راشئ او ډپلیکیټ سلیکټ سلایډ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دا دومه کاپي یې موږ ته راکړه، دا اول دا دوم. زه یې بېرته ډیلیټوم. نیو سلایډ ته راشئ. ګورئ سلایډ فرام آوټلاین په واسطه کولی شئ خپل کمپیوټر نیو سلایډ راوړو دلته یوز کړو. او همدا ډول که دلته راشم ریو سلایډس ورته استعمال کړم. ګورئ زه وایم په کمپیوټر کې دلته براوز ته راځم او د هغې څخه وروسته ډیسکټاپ ته راځم. دغه یو ډیزاین د ما په پاور پوینټ کې کړی دی، یو یوټیوب تمنایل مې جوړ کړی او دا ورته وایم راته اوپن کړه. نو د دې لپاره باید زه لومړی راشم یو بلینک سلایډ اخلم او هغې نه وروسته زه بیا ورته راځم ریو سلایډ. او کله مې چې ریو سلایډ ورته استعمال کړه، دلته به راشو ریو سلایډ او بیا به براوز ته راشم. کله چې براوز ته راغلم ډیسکټاپ ته راځم او ورته وایم دا سلایډ ماته په دې پریزنټیشن کې پکار ده. ګورئ دغه سلایډ دی په دې پریزنټیشن کې ماته اضافه کړه. نو موږ او تاسې دا کار د څه په ترو کولی شو؟ دا موږ او تاسې کولی شو د نیو سلایډ په ترو باندې. خوښه مو چې دغه ریډیمیډ سلایډونه ځان ته اخلی، که دغه موجوده سلایډ ډپلیکیټ اخلی، او که ریو سلایډ کوم سلایډ تاسې له مخکې نه جوړ کړی هغه اخلی. بله خبره هم موږ سره دلته د ټیبل ده. ګوره زه راځم یو بلینک سلایډ اخلم، له دې څخه وروسته بیا راځم ټیبل ته. زه ورته وایم داسې یو ټیبل ماته راکړه چې نیم یې پوسټ، سیلري، بونس او ټوټل ولري او فرض کړه دغومره روګانې ولري. دلته ورته لیکم چې نیم او بیا ورته لیکم چې پوسټ او بیا ورته سیلري لیکو او همدا ډول بل ورته لیکو چې بونس او بیا به ورته بل ولیکو چې ټوټل. فرض که موږ سره دلته کسان دي، احمد دی، همدا ډول د احمد انجینر دی، دا موږ سره سیلري موږ سره فرض که 20,000 افغانۍ ده او 2,000 افغانۍ دا بونس هم لري. ټوټل پیسې د دې څو روپۍ کېږي؟ 22,000 افغانۍ. فرض که زه هم دا کاپي کوم، لکه دا موږ سره ډېر کسان دي، یو ټیبل ده، کنټرول سی کوم او له دې څخه وروسته دا ورته ټول تر دې ځایه انتخابوم او کنټرول وي کوم. ګورئ دا یو ټیبل ما جوړ کړ. دغه یو رو چې پاتې دی دې کې بیا هم کنټرول وي کوم. دا ما سره اوس یو ټیبل شو. یعنې په پاور پوینټ کې موږ داسې ټیبل ځان ته جوړ کړ. خو کله چې په ټیبل باندې کلیک کوم، هماغه د ورډ ټیبل ډیزاین او لیوټ ماته خلاصېږي. ټیبل ډیزاین کې موږ تاسې څه کار کولی شو؟ هیډر رو غواړې نه غواړې؟ ګورئ هیډر رو ته لرې شو. ټوټل رو غواړې نه غواړې؟ ګورئ ټوټل رو موږ سره راغی. زه ورته وایم چې دغه ټول غواړم. ګورئ ماته دغسې یو ډیزاین ته نه جوړېږي. که چېرته دا ټول زه ورته آف کړم چې دا یو هم نه غواړم، اوس وګورئ بیخي سمپل شو ماته ټیبل. که چېرته زه ورته هیډر روم غواړم او ټوټل روم غواړم، نور صحیح ده. ولې د ټیبل سټیج پر نور ډیزاینونه هم موږ دلته لرو. ګورئ دغه یو ډیزاین دی، دا یو ډیزاین دی، دا یو ډیزاین دی. هر یو چې ستاسې خوښه کلیک به وکړئ هماغه اپلای کېږي. او نور شیډینګ او بارډرز او همدغه ډول ورډ آرټ سټایلز دا ټول هماغه د ورډ خبرې دي. لیوټ کې هم هماغه ټول د ورډ خبرې دي. ګورئ روز ان کالم څنګه اضافه کولی شو، سپلیټ سیلز په یو سیلز کې نور سیلونه څنګه، کالمونه او سیلونه ایجادولی شو، هایډ او وایډ څنګه بدلولی شو. همدا ډول دا راځم ورته انتخابوم، ورته وایم دا منځته کړه ماته. نو دا ټول هماغه مارجز او پکې او همدا ډول ارینج او سلیکشن پین دا ټول خبرې د ورډ موږ ویلې دي مخکې. نو اوس به راشم بیا انزرټ ته. نو دا موږ سره
په پاور پوینټ پروګرام کې د یو ټیبل د کریټ کولو لاره ده. بله خبره موږ سره پکچر ده. پکچر په واسطه باندې موږ څه کولی شو؟ ګورې زه راځم دلته نیو سلایډ ته او له دې څخه وروسته یو بلینک سلایډ اخلم، بیا راځم پکچر ده. ما ته پکچر پکار ده. پکچر له کومه ځای اخلي؟ دس پی سي څخه پکچر اخلم، یعنې په همدغه زما کمپیوټر کې ما سره عکس شته، نو دا عکس زه انسرټ کوم. ګورې دا عکس کولی شم چې لوی کړم، خو که چېرته کنټرول او لیفټ کلیک ونیسم دا په یوه اندازه لویږي. دغه عکس ما واخیسته، دا مې دلته کېښوده. بله خبره دلته چې زه انسرټ ته راځم، ورته وایم زه د عکس اخلم خو سټاک ایمیج نه اخلم. انټرنیټ پکې شرط ده چې انټرنیټ باید تاسې ولرئ. سټاک ایمیج په ترو باندې موږ تاسې کولی شو چې د انټرنیټ نه ځینې عکسونه راواخلو. نو موږ به ورته لږ صبر وکړو تر څو دا موږ سره سرچ شي او د انټرنیټ عکسونه موږ سره راوړي. له هغې نه وروسته بیا موږ تاسې کولی شو چې خپل عکس مربوطه عکس هر رقم عکس چې زموږ په کار اوسېږي هماغه د ضرورت وړ عکس راواخلو او ډاونلوډ یې کړو او دلته یې راوړو. اوس موږ سره انټرنیټ ضعیفه ده، صحیح د کار نه کوي، نو زه یې کلوز کوم چې زموږ ویډیو ډېر وخت ونه نیسي. همدا ډول پکچر ته راځم، آنلاین پکچر ورته انتخابوم. دا هم د انټرنیټ په ترو باندې عکسونه دي راځي او موږ تاسې کولی شو ځان ته راواخلو. ګورې مختلف کټګورۍ عکسونه دي، څه ډول عکس ستا په کار ده؟ زه ورته وایم یاره ما ته د کار دغه د موټرو مربوط یو عکس په کار ده، فرض کړه دغه عکس مې په کار ده، همدې باندې کلیک کوم انسرټ وهم. ګورې دا موږ سره څنګه شو عکس راغی؟ ولې دا عکس چې دی موږ تاسې سره په کمپیوټر کې نه و، دغه عکس موږ ډاونلوډ کړ د انټرنیټ څخه. نو چې کله انسرټ ته راشو زما خبره په پکچر کې ده. که ستاسې په کمپیوټر کې عکس وي نو د دس ډیوایس یا دس پی سي ورته انتخابوئ. که سټاک ایمیج انتخاب کې دا هم د انټرنیټ آنلاین پکچر دا هم د انټرنیټ نه عکس اخیستلی شئ. بله خبره دلته موږ سره د سکرین شاټ ده. سکرین شاټ موږ تاسو ته د سکرین یو عکس اخلي. څه ډول عکس اخلي؟ زه ګورې سکرین کلیپینګ باندې کلیک کوم، ما ته وایي ته د کوم ځای څخه غواړې چې عکس واخلې. زه ورته وایم دغه ځای څخه یو عکس راته راواخله او دلته یې راوړه. ګورې هماغه ځای څخه یې عکس واخیسته او دغه عکس یې راته څنګه که په پاور پوینټ کې راوړلو. فوټو البم موږ سره څه کار کوي؟ ګورئ فوټو البم په ترو باندې موږ تاسې کولی شو یو سلایډ شو جوړ کړو، د عکسونو یو سلایډ شو جوړ کړو. زه راځم دلته هوم ته، یا زه به بیخي کنټرول ای سره یو بلینک پریزنټیشن واخلم. کله مې چې بلینک پریزنټیشن واخیسته له دې وروسته زه راځم انسرټ ته، او انسرټ کې چې دی زه ورته راځم بلینک سلایډ اخلم. کله هم چې موږ بلینک سلایډ ورته واخیست، اوس راځم زه دې ته یو څه عکسونه انتخابوم. اول سلایډ ته درېږم، پکچر ته راځم او بیا ورته دس پی سي انتخابوم. او له دې څخه وروسته زه راځم ډي ډرایو ته، او په ډي ډرایو کې افغان پریزیډنټس په نوم باندې ما سره یو فولډر ده، دې کې څه عکسونه دي. زه ورته وایم ما ته اول عکس دی ډاکټر صاحب نجیب راوړه. تېره ورځ هم موږ په دې کار کړی و. بیا راځم همدا ډول دا سلایډ به ورته ډیلیټ کړم چې دا اول شي، او له دې وروسته بیا راځم انسرټ ته او زه یو بل سلایډ هم اخلم، بلینک سلایډ اخلم او دلته هم یو بل عکس راوړم. دا کار موږ تاسې په بله طریقه هم کولی شو. هغه طریقه دا د فوټو البم ته راځم، نیو فوټو البم ورته انتخابوم او کوم ځای فایل ورته انتخابوم. زه ورته وایم اول عکس ما ته دا راوړه انسرټ، دا عکس یې ما ته راوړلو. همدا ډول زه راځم بیا دلته او زه داسې کار کوم، ورته وایم دغه عکس کنټرول سره دا او دا درې واړه سلیکټوم او انسرټ کوم. دا ټول عکسونه ما سره دلته راغله. زه ورته وایم دا عکس هم راواخله، دا هم راواخله، دا هم راواخله، دا هم راواخله. دې ټولو نه ما ته یو سلایډ شو جوړ کړه. که ریموو ورته ووهم ما ته ریموو کوي، او که ورته غواړئ چې روټیټ کړي له دې ځای نه روټیټ او برایټنس زیاتول او کمول دا کارونه هم کولی شئ. ښه دغه پکچر چې تا ته راوړي فټ ټو سلایډ څه رقم عکس راوړي؟ دا مختلف ډیزاینونه دي. یو عکس درته راوړي په یو سلایډ کې، دوه عکس راوړي، درې عکس. زه ورته وایم یو عکس صحیح دی او کریټ کوم یې. کله مې چې کریټ کړو ګورې ما سره اوس یو F5 وهم، دا اوس ما سره څه شو؟ دا ما سره یو فوټو البم شو. چې کله کلیک کوم ماته بدلای او دغه د اخلاص شو. نو په دغه شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې ځان یو فوټو البم څنګه کو کریټ کو په پاور پوینټ کې. تاسو په بازي فراغ غونډو کې لیدلی اوسئ چې یو لوی پروجیکټور یا مغه حال کې یخي یا مغه د غونډې په محل کې لوی پروجیکټور لیکي او هغه کې سلایډ شو عکسونه کوم محصلین چې فارغ شوي د هر یو عکس راځي، نوم راځي، مربوطه فاکولته راځي چې دا کوم پوهنتون د کوم پوهنځي نه فارغ شوی او د هغې په اړه یو څه معلومات راځي. نو هغوی همدغلته په انسرټ ته راغلی او په انسرټ کې چې دی فوټو البم یې جوړ کړی او ټولو محصلینو عکسونه یې ورکړی او ټایټل یې ورته ورکړی، فلش کې اچولی او پروجیکټور سره یې وصل کوي او سلایډ شو خلکو ته ښکاره کوي. نو دا موږ سره د فوټو البم
چې موږ تاسو کولای شو د دې په درو باندې یو سلایډ شو جوړ کړو. بله خبره هم موږ سره د شیپس دی. د شیپس لپاره به زه کنټرول ان یو بلینک پریزنټیشن واخلم او بیا به راشم انسرټ ته. شیپس موږ تاسو سره السټریشن هماغه د وورډ خبرې دي. څه ډول شیپس ته پکار دی؟ زه ورته وایم یاره زما دغسې یو شیپ پکار دی. نو ډرای که دا شیپ شو. کله چې شیپس تاسې ډرا کوئ شیپ فارمټ راځي. څه ډول فارمټ غواړئ چې په دې باندې اپلای کړئ؟ دا ډول فارمټ اپلای کوم، دا ډول فارمټ اپلای کوم. ورډ آرټ سټایلز دی او نور ټول هماغه پخواني خبرې دي. بله خبره هم دلته موږ سره په شیپ کې چې دی 3D ماډلز دي. یو 3D ماډلز هم زه کولی شم چې راوړم. زه فرض که راځم دلته نیو سلایډ اخلم او خو بلینک اخلم. کله مې چې بلینک واخیست 3D ماډلز ته راځم. کوم 3D ماډل ته لرې په خپل کمپیوټر کې؟ نه، زه خو یې نه لرم. سټاک 3D ماډلز ته راځم. دغه انټرنیټ شرط دی، انټرنیټ باید تاسو سره واوسېږي. چې کله هم انټرنیټ تاسو سره واوسېږي زه ورته وایم داسې کار وکړه چې ما ته یو ایرپلین راوړه، یعنې د طیارې یو عکس زه غواړم خو 3D ماډل کې غواړم. یو سمپل عکسونه دي، یو 3D دي. فرض که دغه عکس دی زه انتخابوم او انسرټ کوم یې. لږ به ورته صبر وکړو تر څو دغه 3D عکس موږ ته د انټرنیټ څخه ډاونلوډ شي. چې کله هم عکس موږ سره ډاونلوډ شو نو دغه 3D عکس به موږ تاسو سره دلته راشي. خو د دې لپاره انټرنیټ ضرور ده. که انټرنیټ تاسو ونه لرئ نو تاسو نشئ کولی چې یو عکس ډاونلوډ کړئ. چون اوس زموږ انټرنیټ ضعیف دی نو دا لږ وخت ډېر نیسي. نو زه به یې کینسل کړم چې زموږ ویډیو ډېره اوږده نه شي. لکه هدف دلته دا دی چې تاسو کولی شئ 3D ماډلز عکسونه تاسو د انټرنیټ څخه ځان ته ډاونلوډ کړئ. انټرنیټ باید لږ تیز واوسېږي. تاسو فرض کړئ یو ایموجي ځان ته ډاونلوډ کړئ دا به 3D واوسېږي. لږ به ورته صبر وکړو چې موږ ته ایموجیز راشي. ګورئ دا 3D ایموجیز دي. کوم یو غواړئ ډاونلوډ کړئ؟ زه ورته وایم دا یو غواړم. انسرټ ورته ووهه او صبر ورته وکړه تر څو دا ډاونلوډ شي. چې کله ډاونلوډ شو راساً مستقل ډایرکټلی خپله انسرټ کېږي دلته. ګورئ دا دومره دروند نو دی موږ ته راغی. چې کله هم 3D ماډلز راځي د دې د فارمټ دپاره هم موږ تاسو سره یو بل ټیپ خلاصېږي. ګورئ دغه فارمټونه دي کولی شي چې بیا اپلای کوئ. او دغه منځ کې چې دا علامه تاسې ګورئ په دې تاسې کولی شي چې وخوځوئ. فرض که دا موږ سره یو 3D ماډل شو. همدا ډول زه انسرټ ته راځم او له هغې څخه وروسته زه بیا 3D ماډل ته راځم او بیا سټاک 3D ته راځم. له دې څخه وروسته زه غواړم یو بل پکچر ورته راوړم. فرض که داسې یو پکچر ورته راوړم چې لږ سایز یې هم کم واوسېږي او زر موږ سره ډاونلوډ شي، ډېر وخت موږ سره ونه نیسي. فرض که دغه یو ګل ورته انتخابوم. لږ به ورته صبر وکړو تر څو دا موږ سره اوپن کړي. لکه مختلف دلته کولی شئ تاسې سرچ هم کوئ. هر ډول ضرورت چې ستاسې واوسېږي تاسې کولی شئ چې هماغه 3D عکس ځان سره سرچ کړئ او دلته یې ځان ته انسرټ کړئ. چې کله مو انسرټ کړئ ډاونلوډېږي او مستقیما تاسې سره انسرټ کېږي. خو چون اوس دا زموږ سره وخت زیات نیسي نو په دې باندې خپل وخت نه ضایع کوو. د دې په تور تاسې کولی شئ چې تاسې ځان ته مختلف عکسونه انسرټ کړئ. ولې 3D؟ بله خبره موږ سره سمارټ آرټ دی. په تېر درس کې هم موږ په دې باندې خبرې وکړلې. تاسو کولی شئ چې ځان ته یو سمارټ آرټ دلته کریټ کړئ. چې کله سمارټ آرټ تاسو کریټ کوئ سمارټ آرټ ډیزاین او فارمټ راځي. دا ټول هماغه د وورډ خبرې دي چې موږ مخکې پرې بحث کړی دی. بیا هم راځو انسرټ ته او بل چارټ خبره ده موږ سره. نو چارټ په وسیله باندې موږ تاسو کولی شو چې یو چارټ ځان ته کریټ کړو. زه بلینک سلایډ اخلم او راځم چارټ ته. زه ورته ما سره کالم چارټ پکار دی په دغه ډول باندې اوکې کوم. چارټ به ما ته خلاص کړي څنګ کې به ورسره ایکسل ورکشیټ هم خلاص کړي. تاسو کولی شئ چې دلته ولیکئ چې موږ سره فرض کړه دغه د 2010 کال 11 کال 12 کال بزنس ده. جنوري فبروري مارچ کې موږ دومره ګټه کړې دومره ګټه کړې نو هغه مکمل تاسو دلته په چارټ کې وښیي. دا درسونه موږ په وورډ کې ویلي ټول هماغه خبره ده. بیا هم راځم انسرټ ته. په انسرټ کې بله خبره موږ سره ګیټ ایډنس دي. کولی شو چې آنلاین ځینې ایډنس ځینې اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړو دلته ورځنې استفاده وکړو. نو د نن دپاره همدغومره درس بس. د سبا انشاءالله موږ تاسې په انسرټ ټیب کې او همدا ډول د لینک څخه د لینک او کمنټسو د پاتې برخې به ووایو. په دې هیله چې د دې درس څخه مو یو څه زده کړی وي.